بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. امید لرم زمانو خویندو چې ټول بخیر د صحت په جامه کې بیاي. نن درته د الله پاک صفاتینم الرقیب جل جلاله د دې معنا او خواص خایم چې زموږ د پاره کې ډېری فائدې او برکتونه دي. نو دا ویډیو به تر اخره پورې ضرور سره ګورئ او د نورو دوستانو سره به هم د ثواب په نیت باندې ضرور شریک کوئ. زمانو خویندو الرقیب جل جلاله دا د الله پاک صفاتینم دی. معنی دا خان نگرانی کوونکی. وز د دې څو خاصیتونه دي دغه واورئ. نمبر 1 خاصیت دا دی زمارونو خویندو چې څوک هم د الرقیب د دې ذکر کوي نو د مال او عیال به محفوظ وي. نمبر 2 خاصیت دا دی زمارونو خویندو که د چا نه هم یو چیز ورک شوی وي او هغه په کثرت سره دا الرقیب وایي نو انشاء الله واپس به ورته میلاو شي. نمبر 3 خاصیت دا دی چې اسقاط حمل د یری نه په حامله ښځه باندې وپیرې د الرقیب ویل ډیر فایدهمند دي. نمبر 4 خاصیت زمارونو خویندو ډیر اوچت دی چې سفر باندې د تلو په وخت کې د چا په باره کې سیاره او فکر وي نو د هغه کس په سټ باندې دی لاس کې دي او وپیرې د الرقیب څوک ووایي نو انشاء الله هغه کس به په امن کې وي. نمبر 5 خاصیت دا دی زمارونو خویندو چې څوک هم وپیري یا پیري دا الرقیب خپل په بیبي باندې یا خپل په اولاد باندې ووایي نو د جناتو د دشمنانو او د ټولو آفتونو نه به هغوی محفوظ وي او د ده رعب به هم سیوا شي. نمبر 6 خاصیت دا دی چې په بدن باندې سدانه وي او په هغې باندې 3 پیرې د الرقیب څوک ووایي او دم کړي وي انشاء الله شفا به ورته حاصله شي. نمبر 7 خاصیت زمارونو خویندو ډیر اوچت دی چې څوک هم خپل مال اسباب ګاډی وغیره په یو ځای کې ودرئ او په هغه وخت باندې په دا الرقیب ووایي نو انشاء الله هغه مال اسباب به د غلا نه محفوظ وي او دا عمل ولا مجرب هم دی. نو دوستانو دا د الرقیب جل جلاله چې د الله پاک صفاتینم دی د دې معنا او خاصیتونه امید دی چې تاسو به پې پوه شوئ. دا ویډیو د نورو دوستانو سره ضرور شریکه کړئ. موږ په خپل دعاګانو کې ضرور یاد ساتئ. تر د بلې ویډیو پورې راکړئ اجازت. جزاک الله.